ستړي مشه زه رحمان بندریم دا پروګرام بی کاست ته نن په سټوډیو کې ما سره ملمانه دي تاسو ته د ملمنو د پیژنګلونا او د تعارف نه مخکې یو خبرو کما چې په امریکا کې نورث امریکا چې وته وي شمالي امریکا په دې کې د لکونو بشمره کې افغانان پښتانه پاتې کیږي د کې زیاتره خلک د روزګار د اقتصادي امیګرینټس دي یا کډوال شوي دي مهاجر شوي دي ځینې خلک محصلین د سبقونو زوت پر راغلي دي او ځینې خلک په وروستیو کې په ځانګړې توګه د کال 2023 15 اگست وروسته د ژوند د خطر د لاسه امریکا ته یا کاناډا ته نور ملکونو ته راغلي دي دغه شان پښتانه افغانان په اروپا کې هم دي په نور نړۍ کې هم دي دلته هم د ژوند د ضرورتونو ترڅنګ د وطن کې د روانو جنجالونو ستونزو چیلنجونو غوښتنو په موضوع باندې د وطن د غرسه ژوندۍ ساتل دي بیا په ځانګړي توګه د کال 2013 وروسته چې کله پښتون تحفظ موومېنټ وزېږېده او هغه تحریک په پښتونخوا کې بیا په جنوبي کې بیا په افغانستان کې او بیا په نړیوال ډګر باندې خپل شناخت جوړ کړ انتر دی په نیویارک ټایمز غونډه یو ډیره معتبره ورسپانه کې د منظور پښتين په شخصیت باندې او په تحریک باندې لیکل وشو نړیوال هم ځان ته متوجه کړل یا پام ورګرځوو د دې وروسته په دې ډایسپورا ورته وایو مونږ یعنی بهر هیوادونو کې میشت هغه افغانان چې د پاتې کې دوی دغه تحریک ملګرتیا او دغه غږ چې دلته هم پورته کول یا همغږي شروع کړه دغه تحریک برخه جوړ شو مختلف وختونو کې مختلف بشران راغلل ډلې جوړې شوې مختلف پروګرامونه وکړل خو دا وخت په امریکا کې د دې تحریک چې کوم شریکي هغه د حزب الله افغان صاحب دی د امریکای کوارډینیټر دی او دویم چې د میډیا کم ریپرزنټیشن کوي یا نمائندګي کوي او سیکریټري دی یا سرمنشي دی هغه زمونږ دوست ملګری چې د ډیر په خوا راسي زمينه ما د حلو زلو نه خبرې ما او ډیر یو افغان فکر سوچا افغان دی اسماعیل حقمل سباغه دی د زما سره په سټوډیو کې موجود دی او د دې سره هم په دې تحریک په امریکا کې په حلو زلو خبرې کوو افغان صاحب تاسو ته سړی مشوای اکبر صاحب تاسو سړی مشه تاسو دواړه زما نن د افغان سټوډیو کې د پروګرام بی کاست ملمانه او دا دویم ځل تاسو نه وړاندې عبدالباری جهانی صاحب راغلی وزري خوشاله ایکسایټډ یم او خو ډیر زیات خوشاله یم تاسو راغلی او ماته موخ راک پی ټی ایم په حق لا راته وایي چې په امریکا کې نن سبا په ځانګړي توګه کله چې د خیبر جرګه وشو د غیر ورستو هلې ځلې چې وی د غي اصل مخه سوا د سکول غوښتل په امریکا کې چې کوم هلې ځلې وساسي به مشرکه ډیره مننه بنري صاحب د پی ټی ایم د جرګې دوه مهم فیزز یو فیز خو هغه و چې په وطن کې د افغان تاریخ تر ټولو لوی جرګه وسوه چې نړیواله میډیا وايي تر 1.5 میلیون کسانو پورې راغلي وو دویم چې زموږ په تیرو سلويشتو یا 15 کلونو کې د میلیونونو په تعداد کې افغانان ونړۍ تر وتلي دي امریکا ته راغلي دي دغه افغانان چې دلته ونړۍ تر وتلي دي بل خصوص امریکا کې دغه وخت زموږ چې څومره اندازه ده 15 لک افغانان یوازې د افغانستان دي هم دغه رنګ د پښتونخوا افغانان هم د 1.5 لک سیونی سی بیا تر 2 لک پورې جوړیږي نو دا 1 لک افغانان چې دي دا دلته چې دي د نړۍ په مرکز کې اوسي امریکا چې دغه وخت په ټول نړۍ باندې د حکومرانی کوي دلته د نړۍ پالیسی میکینګ انسټیټیوشن د لیدي نړیواله میډیا او د لیدي نو دلته موږ جرګې شروع کړې په کالیفورنیا کې موږ ډیر لوی د افغان تاریخ د ډایسپورا د تاریخ ډیر لوی جرګه وسوه همدغه رنګ موږ په ټکساس کې په واشنگټن سټیټ کې په نیویارک کې هم د په ورجینیا کې همدغه دغه لرو پلان لرو چې پر روان وختو کې د لی هم جرګې وکړو چې د ټول افغانان د ولک افغانان سره منظم کو د دې علم په او ټیلنت سره یو ځای کو د کام په دفاع او په خپلواکي کې په کار باندې راول د قام د خپلواکۍ او دفاع یا د پښتنو افغانانو د ملت د سنځو دلته په موضوع باندې خبره ډیره مهمه ده او داسې په نړۍ کې نور ځینو کې مشوي دي تاسو اصل
هدف څه وي د دې نه مطلب امریکا کې چې د هلې ځلې کوي جرګې کوي او لاریونونه کوي معنا د دې اخلاقی کومک ته د پی ټی ایم په پښتونخوا کې کنه دلته د هلې ځلې چې دي د دې کم امپیکټ شته دی په اثر شته دی د دې ځای چې کم د طاقت ایوانونو دی هغه ته د پیغام تاسو رسوي یعنی اصل هدف دې ترلاسه کوي څه دوه ډېر مهم هدف دي اول هدف دا دی خپل کام منظم کول دلې او دویم نړیوال خبرول پولیټیکل ساينټیست دا وایي کله چې یو مظلوم ملت خپل پر د باندې چې کوم ظلمونه او وحشتونه روان دي چې نړۍ خبره کې نړۍ کنوینس کې وینیم جنگ دی هغه وخت ګټلې دی دلته په امریکا کې تاسو یو ګوري ډیر کښنی ملتونه چې هغه دلته ډیر کم تعداد لري مثلا کې موږ وګورو دلته تایوان خلک ستا د کردستان خلک ستا بلوچستان ستا کشمیریان ستا د افغانانو سره د دې تعداد بیخي رقم دی خو تاسو ګوري دلته په پولیټیکل انسټیټیوشنز کې دلته په نړیواله میډیا کې په هیومن رائټس ارګنایزیشن کې د امریکا په سېنات او په کانګرس او مختلفو انسټیټیوشن کې د دې لپاره आवाज پورته کیږي او د دې کیس نړیوال شوی دی نو موږ هم دا غواړو چې دلته واشنگټن ډي سي چې د ورلد پولیټیکل کیپټل دی د نړۍ ټوله انسټیټیوشن د نړۍ تکتیری ورنګ د دې په لاس کې دی چې دلته موږ نن او خپل اوازونه د لې راپورته کو کیس نړیوال کو او نړۍ خبره کو چې نړۍ بیا زموږ سره هم د غرنګ مرسته وکړي لکه څنګه چې نن د تایوان او د هانګ کانګ د خلکو سره د اوسه پورې صحه پورې کامیاب شوی چې د ته مد خپل پیغام رسول دی د سره په تراب څخه شوی تر ډیره حد پورې موږ خپل پیغام یو اس انسټیټیوټ او پیس سره رسول دي د هلته د دې چې کوم افیشل دي د سره زموږ ناستي ولاړې سوي دي هم د غرنګ په واشنگټن ډي سي کې چې کوم پریس کلب دی هلته د جرنالست یونینز دي هغه ته رسیدلی یو هم د غرنګ موږ د واشنگټن پوسټ او د نیویارک ټایمز او د دې جرنالست د امریکا کیپټل وایټ هاوس یا کانګرس په دې کې چا سره په کانټیکټ کې تاسو تر اوسه پورې هغه هدف ته موږ نه رسیدلی خو موږ تر ټولو مهم هدف دا دی چې خپل کیس د امریکا په پولیټیکل انسټیټیوشن کې دنه نشي اوس د دې مخکې چې خپل سپ طرف ته د لاړ شم یو بل پښتون درنه کوم تاسو د هلو زلو ته پاکستان د شپ نظر ګوري او په ډایسپورا کې د افغانانو اکټیویټیز یا فعالیت چې دی هغه وای چې دی په پاکستان کې اړې غړې جوړول غواړي د دښمن په لمس باندې دا کار کوي د پاکستان امبیسي مخه ته چکل تاسو مظاهره کړې ده پتا سو دام تور د چې تاسو د دې زینا د پی ټی ایم کومک مالی زکه کوي او د دې خلک زکه مدان سره ملګری کړي دي چې پاکستان کې د پاکستان د ریاست خلاف په نړیوال ډګر باندې یو تحریک را پیدا کړي زموږ یوازې دا ښکاره کوو چې د افغانانو سره په پښتونخوا کې دغه وخت کوم ظلمونه روان دي د دې کورونه نړېدلې دي هلته چیک پوینټس دي هلته میسنګ پرسنز دي او هلته زموږ اکنامیک جنوساید روان دي نور ډېر زیاتې ستونزې دي نو خپل ظلمونه بیانول خپل مظلومیت خبرول دا کدی په هر سنس کې اخلي هغه د کار دی خو موږ خپل کام د دې ظلمونو د خلاصولو لپاره نړیواله مبارزه کوو اکبر صاحب تاسو په لوته بزرا شمه اول یو بل پښتون چې په پښتونخوا کې یا په دې ځای په خلکو کې اکثره زاورما هغه دا چې د پی ټی ایم چې نړیوال کم ملګرتیا دا او د هغه سره خلک دی در اصل دی کې د پښتونخوا خلک شمولیت نشته دی دا ټول افغانان دي یعنی پښتونخوا هغه د افغان ملت د افغانستان خبره نه غني د پاکستان خلک یا قوم ورته وي یا پاکستانیان ورته وي هغه پښتانه چې پاکستانیان دي داسې وي هغه په نیوجرسي کې دي په کیلیفورنیا کې دي په واشنگټن کې دي په بل ځای کې دي وایي چې په دې غونډو کې هغه خلک سره نه لیدل کېږي تاسو هغه سره پرابطه کې نه ولې تر اوسه پورې پی ټی ایم ونکړل شو چې کله یو ملت خبره کېږي د لر او بر د یو قوم ټول قانون سره په دې تحریک کې تر اوسه پورې نه شامل شوي کنه داسې نه ده بنیر صاحب پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی دا د ټولو افغانانو یو تحریک دی چې هغه د لر او بر د ټولو لپاره دی په دې کې ټول شته ټول خلک پکې شته هم پکې لر شته هم پکې بر شته ټول پکې برخه مه اخیستې ده چون د افغانستان د جمهوریت دولت تر سقوط وروسته افغانان بر افغانان چې دي امریکا ته ډېر راغلل نو طبعا د شمېر یو څه زیات دی او بله مسله دا ده چې پاکستان چې څه ظلمونه موږ سره کوي کوم
ظلمونه روان دي یا د پښتنو وسایل قبضه کړي دي، هغوی شپه او ورځ دې ته لګیا دي، هغوی د خلکو په ذهنونو کې زهر شیندي. نه د پښتنو نماینده رسنۍ شته، نه د پښتنو نماینده پارلماني وکیل شته، نه نور بل کسان شته. شپه ورځ د دوی په نصابونو کې د افغان ضد، شپه ورځ د دوی په ژوند کې او رسنۍ ټوله ورځ ورته دا وایي چې پاکستان یا غورځنګ چې دی دا د پښتنو غورځنګ نماینده غورځنګ نه دی. کله چې یو چا نه ته خپل پیژند واخلې، د هغې نه خپل هغه د خپل هویت ونه پیژني او هغې ته د خپل نریشن یا د خپل بیان یا خپل روایت ورته نه کیږي، خپل ستونزې نه کیږي، نو ستا د دښمن په رسنیو کې، ستا د دښمن په نصابونو کتابونو کې به شپه ورځ تا ته منفي تبلیغات کیږي، منفي تبلیغ کیږي او ستا ذهن به زهري کیږي. ها یعنی تاسو فکر کوئ چې د پښتونخوا د شمالي او جنوبي ولس په امریکا کې میشت چې دی هغه په دې تحریک کې یو شان ایکولی داسې دی. ها څومره اندازن دا وخت تاسو رجسټریشن شوه په امریکا کې د پی ټی ایم د کوم مبارزه چې د پدې کې اندازن څومره خلک شامل دي؟ څه نمبر شته دی؟ موږ په تنظیم سازی باندې لګیا یو. د تنظیم سازی هڅه د امریکا د غورځنګ د مرکزی کمیټې هدف هم دا دی چې موږ ته دا وظیفه راکړل شوې ده چې موږ وکولای شو چې په امریکا کې ټول خلک په هر سټیټ کې موږ خپل چپټر ولرو او هغه بیا رجسټریشن وکړي او هغه دغه کارونه تنظیم شي، منظم شي. اوس په رجسټر نه پی ټی ایم رجسټر نه په امریکا کې تر اوسه پورې دومره زیات موږ رجسټر نه معنی دا چې د یو آزاد قانوني تنظیم په توګه کار کوي پی ټی ایم په امریکا کې کنه. او پی ټی ایم چې دی پښتون ژغورنې غورځنګ هغه په امریکا کې دی غورځنګ په حیث باندې دلته فعالیت رجسټر دی. دا چې کوم تاسو ما د محترم کاکړ افغان صاحب نه کړی وو د دلته چې پی ټی ایم ته خلک کومک کوي، مالیم کومک کوي، ځینې خلک مخې ته وي، ځینې نه وي مخې ته، دا هم قانوني توګه تاسو کوئ؟ دلته خو دا چې غورځنګ پیسو ته دومره زیات ضرورت نه لري، نه داسې دی چې هغه زموږ غورځنګ چې دی هغه فقط غونډې کوي او په غونډو باندې دومره زیات مصارف نه کیږي. خو بیا هم دا مصارف تاسو ما کتلی دي چې وخت په وخت هلته کې جرګه چې د موردلی چې دلته ورته چندې کې دی هغه ته لیکل کېدی، دا پروسس مې یاد او چې دا قانوني توګه تاسو کوئ؟ نو دومره دلته خو داسې چندې نه دي شوي چې د خلک د چنده وکړي او په شخصي ډول به خلک سره مرسته کړي دي. پی ټی ایم سره خلک د خپل نماینده غورځنګ دی، د خلکو راسا غږ دی، خلک به حتمن ورسره مرسته کوي. او حکومت صدیق کې کومک امریکایي حکومت د سره کله کړی، سی ای د سره کړی، رو د سره کړی، وی تاسو باندې دا تورونه اکثر وی مثال په توګه آصف غفور کسو هغه ثبوت نه دی وړاندې کړی، تر اوسه پورې ماته دا پښتنه په خپل کړی دا بیا هم کوم او زه په دې تهمت البته دی یو بهتان دی هغه وی چې پی ټی ایم سره راهم رسه کوله افغان استخباراتي ادارونکو لکه څنګه هغه وسنشته دي دارو تاسو سره کله کانټیکټ کړی دی، کله مو ځان مرستي غستې نه پی ټی ایم باندې یو سنت هم څوک نشي ثابتولای چې دوی د چا نه پیسې اخیستي. کوم خبره چې منظور پښتون کوي چې تاسو سره ثبوت موږ وړاندې کې تاسو هم داسې وایي، موږ هم دا خبره کوو په مقابل کې موږ کولای شو چې په میلیونونو ثبوتونه وړاندې کړو نړۍ ته چې پاکستان ترهګري کوي. د حکمل صاحب د پی ټی ایم د مشر منظور پښتون صاحب سره تاسو دا غنه هغه د لار خودنه کوي چې اوس جلسه کوي، جلوس کوي، پاسه دا خبره کوي، دا مکوي دا سره یعنی دا د رهبرۍ پرنا کې دلته کنه دلته آزاد فعالیت ته د خپل د دې ځای د ضرورت مطابق تار څه کوي. مونږ ټول خپل رهبري لرو، مرکز کې مرکزی کمیټه شته او بیا دلته په امریکا کې مرکزی کمیټه شته چې مشري ښاغلی حزب الله افغان صاحب کوي. بیا مونږ کمیټې لرو د هر څه د رسنۍ لپاره ځان ته کمیټه ده، عامه اړیکو ځان ته کمیټه ده، مالی کمیټه ځان ته ده او داسې مثلا د خلکو سره د اړیکو کمیټه د میرمنو او دا ټول ځان ته کمیټې لرو. مونږ کومه مسله مثلا په امریکا کې د نه وي د امریکا په سطح موږ خپل هغه مسایل موږ خپل مخکې وړو. که چېرته مثلا زموږ داسې مسایل وي چې موږ د مرکز سره باید هدایت واخلو، بیا د مرکز سره اړیکې نیسو او مرکز موږ ته هدایت راکوي په دې کار کې داسې یعنې هغو سره په کانټیکټ یو بل تپوس افغان تاسو نه کوم چې هغه دلته کې خو څنګه چې ما په شروع کې مول خلک د اقتصادي مشکل د لاسه روزګار لپاره طالب علمان راغلي دي یا بیا کډوال راغلي دي، د دې سره په کانټیکټ کې د دې سره په رابطه کې په تماس کې د دې خلکو پر غونډولو کې یا د پیغام رسولو کې چیلنجونه به خامخا وي، څرنګه دا
کوي تاسو چې بیا د خلکو ته د دې نمبر پیدا کړئ د ځان ورسوي د تاسو خبرې ته وګورئ چې مثال په توګه دلته یو غونډه وه په ورجینیا کې زرګونو په شمېره کې خلک ورته راغونډ شوي هغه غونډې ته ملي افغان شاعر عبدالباري جهاني صاحب هم راغلی و ما د هغې کوریج کوو زرګونو په شمېره کې خلک راغلي و هغه د ګیلمن وزیر د مرګ نه وروسته دلته یوه سیاجي غونډه هم شوې وه کې بیا جنازه هم شوې وه دا څنګه په کانټیکټ کې تاسو دا خلک راولل دا خو څنګه د حکمل صاحب ویل چې تا موبایل میډیا هم نشته دی بیا مخالفه میډیا پروپاګنډا هم ډېره کوي خلک به یېرېږي هم چې دا خو پر دې ملک ته هسې نه چې کیس راباندې جوړ شي څرنګه ځان رسوي دي خلکو ته پروسس دا طریقه کار شوي بالکل تر ټولو اول په یو خبره کې اډیشن کوم د ګیلمن وزیر چې کله شهید شوی په هغه وخت کې موږ 15 لوی غونډې د ورجینیا د غونډې په شمول باندې په امریکا کې وکړې په دې کې په مجموع کې د 15,000 سیونسي بیا تر 10,000 پورې پښتنو افغانانو په دې کې شرکت کړو د دې سره زموږ د کمیونیکیشن چې کوم سیستم دی هغه دا دی چې دلته په مختلفه سټیټونو کې دلته د مختلفو علاقو ارګنایزیشنز دي یا ټولنې دي دا غو سره موږ رابطې کوو او د دې سره د بزنس کمپنیانې دي دا غو بزنس کمپنیانو سره موږ رابطې کوو هم د غرنګ د قبایلی خلک دي په هغه کې مشران خلک دي چې د یو مشر سره ناست ولاړه وکي هغه بیا په سلګونو او بیا په زرګونو خلکو عمدلي نو د مثال په توګه په ټکساس کې یو مشر دی هغه په ټول امریکا کې 3,000 کسان پیژني نو هغه چې موږ کنوینس کو د کام مجلس ورته وکړو هغه زموږ سره متفق سي هغه ټول امریکا ته حال ورکي چې کوم خلک پیژني چې د پی ټی ایم سره مرسته کوي هم دغه طریقه د سوشل میډیا هم د دې سره بل خصوص نن سبا ټیک ټاک چې ډیر زیات انفلوئنس لري سمه زه حکمل صاحب یو بل پښتنه کوم او بیا تاسو اجازه کوم نو خدام مو تاسو بل کې بل مانم یې د ټرمپ انتظامیه په اخر کې ځینې فیصلې ډېرې حیرانونکې کړې دي چې یوه پکې دا هم د هغه افغانان چې موقتي سټې یا د پاتې کېدو اجازه ورکړې شوې وه د 15 اګست کال 2021 د سقوط نه وروسته هغه راغلي وو د هغو په هکله هم ډېر زیات فکرمندۍ دي تاسو خبر یې دغې نه بالکل څه قسمه فکرمندۍ دي او د دې حقیقت څه دی مثلا د ابونرس متاسفانه زموږ افغان رسنیو او پښتو رسنۍ چې په پښتو کې دا مسله ونه څېړله دا مثلا زه شخصا معلومات لرم او په دې کې زه د افغان رسنۍ یوازې چې پی ټی ایم په اړه زه خپل فعالیت کوم د مرکزي کمیټې غړی یم رسنۍ مسؤل یم زه د ولس سره د خلکو سره ډېر زیاته نږدې اړیکې لرم په ټول امریکا کې په دې اړه ګرځم او د افغانانو د حقونو مدافع هم یم دا مسله دا و چې ټي پی ایس یا دغه موقت اقامه چې وه هغه افغانان په هغه وخت کې چې اول امریکا ته راغلي وو دوی نه اسایلم ته اپلای کړی یا پناه غوښتنې ته اپلای نه کړی او هغه کسان چې امریکا سره په افغانستان کې کار کړی وو هغوی تر هغې د هغې پروسې یا چې سپیشل امیګرنټ ویزا د مهاجرت ځانګړې ویزا د هغې اپروول یې هم نه و اخیستی موقتا ټي پی ایس ته اپلای کړی و موقت او د امریکې یو دوی ته پیشکش کړی و د یو قانون لاندې دا کار شوی دا یو د افغانانو لپاره نه دی ټولو خلکو لپاره هغه موقتا واخیستلو هغه خلک د اوس تشویش نه کوي دا 99% خلک بیرته دوی یا اسایلم ته اپلای کړی دی او یا دوی د اس ای وی یا د مهاجرت د ځانګړې ویزې اپروول لري هغه منظور شوی نه د تشویش وړ خبره نه ده اسماعیل حکمل صاحب او حزب الله افغان صاحب تاسو دواړو د افغان سټوډیو ته راتګ او په بیکاس پروګرام کې شرکت شکریہ ادا کوم ډېر مننه تاسو د حزب الله افغان صاحب او د اسماعیل حکمل صاحب خبرې واورېدې په امریکا کې د پی ټی ایم هلې ځلې څه دي ولې کوي او د دې مقصد څه دی ما په شروع کې خبره کړې وه د نورث امریکا یا شمالي امریکا نو شمالي امریکا چې کله ذکر کېږي نو په دې کې بیا کاناډا هم شامل ده کاناډا په خپل یو آزاد خود مختار ملک دی او د امریکې نه بیخي جدا دی بیخي بدل دی او هلته البته هم دغه شان هلې ځلې دي که څه هم د هغې د امریکې په مقابل کې به د پښتنو افغانانو شاید شمېر دومره نه وي خو هلته هم ډېر زیات هلې ځلې کېږي او زه اکثره وینم هم د کاناډا نه یو مېلمه چې د پښتون تحفظ مومنټ فعال دی د بشري حقوقو فعال دی او په دې هلو ځلو کې اکثره ما په خپله لیدلی وي چې کله هم کاناډا تللی ما نو د خدمت لپاره رضاکارۍ لپاره تل ځان وقف کړی وي زما د ډېر وخت راسې ملګری دی نږدې 15 کاله پخوا یا 28 کاله پخوا نه موږ یو بل پېژنو د کراچۍ ښار د وخت نه نور صابر صبری صاحب نور صابر صاحب سړی مشه
مننه بونیری صاحب امریکې ته بخیر علي خوشحاله اوسې په لیدلو خوشحاله شو دا ته په ما پسې خو نه ګرځې کراچۍ کې هم وې بیا چې زه کینیډا ته لاړم هلته هم وې بس دلته هم راغلی نو داسې ده چې زه خو سوداګر سړی یم د سرو زرو نو سرو زرو پسې خو به ګرځم ځکه زما د خوښ دی تاسو د ځواب ولیده چې د سرو سوداګر دی او زه په سرو زرو پسې ګرځم څومره خوږ سړی کینیډا کې د پی ټي ایم هلو ځلو په هکله راته ووایي چې دلته د امریکا خو موږ بحث وکړو تاسو به اورېدلی وي نن هلته کې هم لکه څنګه چې په امریکا کې څه کېږي دغه شان روان دي که هلته کې بدل روان دي هلته کې موخه یا هدف جدا دی بدل لیکن هلته څه موخه او هدف دی او دغه ارګنایزینګ کمیټیز چې دي یا مشران چې کوم دي دا څنګه فعالیتونه کوي مننه بونیر صاحب کینیډا کې موخه خو د پی ټي ایم یوه ده هغه چې هر چېرته ده په کینیډا کې یو موقته کمیټه رامنځته شوې ده چې هغه د کینیډا میشتو افغانانو پښتنو په خوښه بیا په اجلاسو په وخت کې بیا هغه د مشر منظور صاحب او بیا د پی ټي ایم د امور خارجه کمیټې د ملګرو په خوښه او د کینیډا د افغانانو د لیږل شوي نومونه د هغې د منظوري نه بعد په کینیډا کې یو موقته کمیټه رامنځته شوې ده چې دا مهال یې سردار نعیم صاحب کوارډینیټر دی او نور ډېر تکړه ملګري ورسره دي او شاته ورپسې عسکري مونږ هم کوو کوم کوم ځای کې مو غټې غټې غونډې تاسې کړي دي هلته زمونږ فی الحال په کینیډا کې مرکز چې کوم دی هغه خو تاسو ټورانټو دی خو په کلګري کې مونږ ډېر تکړه ملګري لرو او ډېر فعاله ملګري دي بانکوور کې لرو آټوا کې ملګري شته خو که ووایم چې ډېرې غونډې منډې چې کېږي هغه په ټورانټو او کالګري کې کېږي ما دلته په امریکا کې داسې نه لیدلي پښتانه چې هغه په مخالفت کې د پی ټي ایم کوم تحریک وي یا سوچ وي البته ما داسې محسوس کړی وي وار چې کله تاسو د پښتون کونسل کینیډا یو ډېره غټه غونډه وه په میسیساګا پوهنتون کې زه پخپله هم پاک یم نو هغه وخت زه روان وم د کیلګرۍ نه او ما ته په لارې د پاکستان دوه هنرمندان راغلي پښتنو هغو ډېر زیات ټلیفونونه کول ما سره د هغه ځای کې ملګري هم وو بیا هغو ما ته وویل چې ته دا غونډه چې دا خو د پاکستان خلاف روانه ده د هغې په مقابل کې هغوی یو پاکستانی پښتون هنرمند چې دی مفت ویډیا د هغه په مقابل کې غونډه جوړه کړې وه چې ګڼه ګوڼه هلته جوړه شي او هغو دا فکر کوو چې دا د پاکستان خلاف د بغاوت لپاره دلته دا خلک کار کوي هغه مخالفت اوس هم شته دی ستاسې هلته داسې ده چې پښتون کونسل کینیډا چې کوم دی دا یو زوړ تنظیم دی د پی ټي ایم د مخه جوړ شوی دی که څه هم تعداد به کم وي او روش به کم وي خو د هغوی چې کوم منشور دی هغه د افغانانو ترمنځ کرښې نه مني نه زه د پښتون کونسل کینیډا خبره نه کوم هغه خو زه پوهېږم د هغې پخواني مشران اوسني مشران هغه ملتپال پښتانه دي او د هغو تحریک یعنې د هغې غونډې په وخت باندې ځینې خلکو چې هغه مخالفین وو د دغه کونسل د غونډې او د پی ټي ایم د هلو ځلو هغه دې ته په دې نظر کتل چې دا د پاکستان مخالفین دي او د پی ټي ایم دا خلک چې دي یعنې هغو یو مخالف تحریک هلته بل وو بالکل هغه خلک مخالفتونه چې دي ستاسو لپاره یو چیلنج دی بالکل هغه مخالفتونه اوس هم شته هغه په لرو کې هم شته په برو کې هم شته او چیلنجونه هم شته خو چې کوم مشرتابه ډله راغلې ده هغه ډېر په هنر سره دوی سره په اړیکو کې دي او دغه عام پوهاوی کوي چې دغه مسلې حل کړي یو بل فکرمندي دلته دا ده چېرې په افغانستان کې د 15 اګست کال 2023 وروسته طالبان په واک کې راغلل هغه مره رول ډایسپورا کې افغانانو ادا نه کړه کم چې ادا کول پکار وو هغو زیات فوکس او زور چې د پی ټي ایم په موضوع باندې دی او د پښتونخوا په موضوع باندې دی دغلته هم ظلمونه کېږي دغلته هم ښځو تعلیم پابندۍ دي تاسو ولې دې ته فکر نه کوئ افغانان چې په بهر دنیا کې میشت چې په افغانستان په موضوع باندې باید څه هلې ځلې وشي زه ستاسو سوال سره بالکل همغږی یم دا سوال بار بار راپورته کیږي او په کار دا ده چې داسې وشي څومره هلې ځلې چې د پی ټي ایم دپاره کیږي د ډیورنډ کرښې اخوا دپاره هم دې نه زیاتې هلې ځلې د ډیورنډ دې خوا وشي اما خبره دا ده چې یو څوک خو داسې وي چې هغه دا هلې ځلې منظم کړي دا فعالیت را دا تحریک را محرک را مخته شي خو متاسفانه په مونږ کې داسې
مخکخان چې په دې فکر چې کوم ستاسو سوال وکړو دا غي کمای دي. زه یو بل پوښتنه کوم استاسو نه خو د دې مخکې زه خپل لیدونکو اوردونکو دا مو وایم د بیکاس چې په دې موضوع باندې زه اکثر چې باس کوم نو په ورستیو کې د طالبانو لپاره په نړیوال ډګر باندې ځینې بدلونونه محسوسیږي. چین، پاکستان، سعودي عربستان، قطر، ان تر دې امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ ما په خپل دوه ځله واورېده. یو ځل ډېر جوخت هغه سره زه 3 ورځې پورې په غونډه کې وم. هغه ویل چې د امریکا وسلې هلته پاتې شوي دي، بګرام هوایي ډګر دی هغه خو بیرته نیسي او وسلې باید بیرته دی ورکړي. یو ټکي چې هغه بل وویلو چې کوم کې ماته ډېر غټ پیغام لیدل کېده د طالبانو لپاره، یعنې د یو بارګینینګ یو نقطې په توګه هغه ماته ښکارېده. هغه دا چې هغه پیسې چې د بایډن انتظامیې ورکولې خیر دی او اټس اوکې، یعنی د پیسو په موضوع باندې اختلاف کار نه کو، خو باید موږ پروګرام بیرته ونیسو. نو ما په دې موضوع چې کله پروګرام کوم نو ما په دې دا خبره وکړه چې د دې ډېر امکانات دي، ډېر علتونه دي. یو علت شاید دا دی کوم چې بعد نور صابر صاحب نه پوښتنه وکړله چې په ډایسپورا کې کاغه اروپا ده، کاغه کینیډا ده، کاغه امریکا ده، کاغه نور ځایونه دي، په کې تر اوسه پورې یو متفقه یو تحریک نه جوړ شوی نه پیدا شوی. د مقاومت جبهې ځان لدی، سیاسي تحریکونه ځان لدی، نور مشران ځان لدی. ځینې خلک شاید په ممکنه توګه باندې پرو طالبان او اپروچ او سوچ هم لري. هغه دا فکر کوي چې طالبان اوسنی حکومت چې دی د سره باید جوړجاړی وشي او مشروعیت لاره هواره کړي. مختلف سوچونه دي، خو دا فشار پولیټیکل چې په ګلوبل سټیج باندې د دې دا کمی چې دی دا ځای په ځای محسوسیږي. او هغه مشران افغانان چې دا پروګرام ګوري کاغه د مقاومت په جبهه کې دی، کاغه سیاسي مشر دی، کاغه ډیپلوماټ دی، کاغه سفارتکار دی، کاغه انټلیکچوال دی، پروفیسر دی، ډاکټر دی، طالب علم دی، هغه ټول لپاره شاید په دې کې یو پوښتنه شته راغونه هم چې اخر تر اوسه پورې کوارډینیشن ګلوبل کوارډینیشن نه دی شوی. وایي د دې ګټه طالبان پورته کوي او د دې نړیوال بیا دې ته مجبور شي. تر اوسه پورې د حکومت په مزه خلیلزاد سے بعد بزله واورید هغه وی چې زموږ د پخوانو تجربه پرنا کې زمانوي تجربه ده چې په بغداد کې او په کابل کې چې نوي خلک راغلي دي دې ته پس سیټل ډاون کېدو کې، یعنی په ترانزیشن پیریډ تیرېدو کې او وخت ورکول پکار دي. دا یو ډېر غټ پیغام او دا پیغام هغه وخت هغه ورکړو کله چې هغه امریکایي راخلاصول لپاره کابل ته تللی او ملاقات کړو. یو بل پښتنه او اخري پښتنه زه تاسو نه کومه غداره چې کونسلګری وا افغان کونسلیټ وو په کینیډا کې کار کوو، په نور نړۍ کې هغه بل رساسو بن شوی دی او داغه کچري بن شوی د لاسه هغه افغانان چې هغه د ویزې، هغه د تګ راتګ د سرټیفیکیټ، د پیدایش اندراج یا داسې مسایلو سره مخ دي، هغه اوس کوي. زما د معلوماتو تر مخه خو پخوا تورنټو کونسلیټ ډېر ښه کار او خلاص او اوس ترویزی تر حد خو بند او نور چې کوم کارونه دي لکه نوی افغانان چې راځي داغې د ډرایوینګ لایسنسونو تصدیق کول دي یا نکاحات او نورې کیسې چې دي هغه لا تر اوسه هم فعال دي. زه ډېر شکریه ادا کوم تاسو چې زموږ سټوډیو ته راغلی او ماته موخه راکړو. ډېر مهرباني.